د خلفای راشدینو سیرت طیبه شروع حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ژوند حالات او مختصر سوانح او حالات زندگی دا بیان شیو نن د سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه د ژوند باره کې ضروري خبرې عرض کوم. عثمان ابن عفان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابه کرامو کې چې د عثمان ذوالنورین هم وای. عثمان ابن عفان رضی الله عنه د قریشو د خاندان سره تعلق ساتو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور و اروا بیوی دا د هغې زوی دی. اروا د حضرت عبدالمطلب صاحب خور و او دا دواړه یو ځای پیدا شوي. عبدالله صاحب او اروا بیبي غبرګ په یو ځای دا پیدا شوي. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی. د والد صاحب نوم عفان ذوالنورین لقب دی. عثمان ابن عفان رضی الله عنه دریم نمبر خلیفہ دی. د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه نه بعد د خلیفہ ګرځیدلو. حضرت عثمان رضی الله عنه د واقعي د فیل نه شپږ کاله بعد پیدا شوی او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په محنت او ترغیب باندې اسلام قبول کړی. د عبدالرحمن ابن عوف او د عبیده ابن الجراح رضی الله عنهم نه یو ورځ مخکې د مسلمان شوی دی چې دا وخت کې لا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی نو. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه تدا خصوصیت حاصل دی چې دته یکی بادی ګره دو بی بیانی داسې میلاو دي چې هغه د نبی علیہ السلام مبارکی لوریانی دي. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام لوروا کله چې د ایمان راوړ نو پیغمبر علیہ السلام د هغې نکاح د سره وکړه او بیا هجرت وکړو ځکه چې د ډېر پازابولو خلکو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې اسلام قبول کو نو ډېر زیات تکالیف وسره شروع شو. ډېرو مصائب سره مخ شو. د ترو نو هغه به وهل او تړلې وو آیته د خپلار لیکه دین پرې خو. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه د دغه سختو مصائب نه تنگ شو او د خپل کور والا سره هجرت وکړو. مدینی مکی مکرمینا لاړو. مکی مکرمینا حبشی تا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې د الله د پاره وطن پر خودل د ابراهیم خلیل الله علیه السلام او حضرت لوط علیه السلام نه بعد ړومبه عمل حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کړی. هجرت یو کو مکه پرې خو د پلار نیکه وطن پرې خو او حبشي ته لاړ. التو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینی طیبه ته هجرت وکړ نو بیا راغی
د بدر د جنگ په موقع باندې حضرت رقیہ رضی الله عنها بیمار وا لور مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر پاک د تو فرمایل چې ته د دې کور والا خدمت کې اوسه او د دې بیمار ضرورت پورا کا ته جنگ کې مشرکیږي حضرت عثمان رضی الله عنه د رقیہ رضی الله تعالی عنها تیمارداری کې مشغولو په دې وجه د پیغمبر علیه السلام په امر او حکم سره د بدر کې شریک نشو او نبی علیہ السلام او فرمایل چې د مونږ سره په دې کې شریک دی باوجود د دې نه چې د بذات خود په جنگ کې شریک نه و نبی علیہ السلام دته په غنیمت کې حصہ ورکا او یې فرمایل حضرت عثمان رضی الله عنه مونږ سره په دې کې شریک دی په جنگ بدر کې بیا حضرت رقیہ رضی الله عنها وفات شو نو نبی علیہ السلام بل مبارک لور حضرت ام کلثوم رضی الله عنها دته په نکاح کړ نو په ټوله دنیا کې دا خصوصیت صرف حضرت عثمان رضی الله عنه ته حاصل دی چې د یو پیغمبر علیه السلام دو لوریانی یو بل پسې دغه په نکاح کې راغلی نو حضرت عثمان رضی الله عنه تزن نورین په دی وجه وي د عوام دي کنه عوام د حضرت عثمان غنی وي نو دې کې دوه غلطي اوس یې مولیانم وي یو خو غنی د الله پاک نوم دی څه شي غنی الله دی دویم دې سره چې دا کوم لقب دی د عثمان ابن عفان رضی الله عنه ذو النورین شیعگان خذلهم الله الله دې په دوړه جهان او شرمي دا مبارک لقب د دناخل عثماني ذو النورین تاریخ الخلفاء کې لیکلي دي چې په تمام اولاد آدم کې دا د حضرت عثمان رضی الله عنه خصوصیت ته چې یو پیغمبر دو لوریانی یو بل پسې دغه په نکاح کې راغی ام کلثوم رضی الله عنها بیا په نهم کال د هجرت باندې وفات شو دا دویمه بیبي دویمه لور د نبی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کزما پکور کې بل لور وې نو هغه به حضرت عثمان رضی الله عنه ته وسور کړي و خو زما بل لور نشته بعض خلک حضرت عثمان رضی الله عنه پس خبرې کوي مونږ تاسو بس یو زمون عقل څه شي کله سړی چې زمون په نظر کې خني بدعملی بد کرداري بے اعتباري هغه مونږ لور خور نه ورکو شالم دی او زمونږ استادو کورنۍ مسله ده چې یو جینې مونږ یو کور کې ورکو او بیا هغه جینې هغه کورنۍ کې خفای داسې او دغه خلک راشي بل غواړي نو مونږ سوایو مونږ وایو چې هغه له کوم داسې عزت ورکړي چې لا بلم ورکو ولا اسی نه کنه دا تاسو خیال کوي دی وړي خبره نه چې د حضرت عثمان رضی الله عنه مقام د نبی رسول الله په نظر کې څومره حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه درمیان قدو رنگ نسپینو لږ زړوالی تمایل په مخ باندې د دانو ځینې نشانې وي ګڼه ګیره وا او وخته به پرې خودل په سر مبارک باندې به ګیره مبارک باندې به نکری لګو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه د ډېرو لوی خصوصیات سره یو خصوصیت دام دی چې دا کاتب وحی پاتې شوی
قرآن شریف چې کوم صحابه کرامو بلی کلو نو پای کې یو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا ژوند چې مونږ کوم بیانو غنه زما په خیال زه به د دې درې حصې کوم ان شاء الله. یو نن چې د هغه مناقب او فضایل او بعضې کارنامې او اسلام روړل او د اسلام په لاره کې تکلیفونه برداشت کول، دویم د هغه خلافت، د هغه حکومت چې دا د اسلام یو اهمه حصه ده، د هغه نظام، د هغه زندگی، د هغه ژوند خلافت یې څنګه کړی، څنګه منتخب شو، او دریم د هغه شهادت په آخره کې. د حضرت عثمان رضی الله عنه د سخا، د حیا، د صدق، د پاک دامنۍ قصې هغه خو ډېرې مشهورې دي، حتی چې د ایمان وروړلو نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې د شراب چرته نه دي څښلي، زنا یې نه ده کړې. په جاهلیت کې د اسلام وروړلو نه مخکې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه به هر جمعه یو غلام آزادو، چې کله به یو جمعه برابر نشو نو په آینده جمعه باندې بیا دوه غلامان آزادو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ نو هلته د خوږو اوبو تکلیف مسلمانانو ته یو کویو اوس هم شته، بیری رومه ورته وایي، دا یو یهودي و، نو هغه به دا اوبه خرڅولې او ډېرې زیاتې پیسې به یې اغوستې. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چا دا کوی دی یهودی نه واغشتو او مسلمانانو د پاره وقف کو نو الله به جنت ورکړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې خبر شو یهودی پسې ورغی و دې دا کوی را باندې را خرڅ کاغوي نه خرڅ. د دنیا لالچ چې څوک کوي نو دا کم عقلي څه شي، موږ تاسو ته خو خيار کاری خدا حد درجه کم د دنیا په ستم کم کوي څه شي. یو ګټه ده، ګټې ته لالچ نه ویل کېږي نه، تجارت ته، محنت ته، زموږ دا خلک د مزدورۍ ته هم لالچ وي. لالچ بد، لالچ ګناه ده، او یو محنت مزدوری ده خو عبادت ته ثواب دی. لالچ نه دی الله پاک هر سړی وساتي. لالچ دې ته وایي چې سړی د حلال او حرامو تمیز ختم کی، خپل حق پردی حقدار نه بجلی د لالچ وي. او یو محنت مشقت ته نو دې ته لالچ او هرس نه ویلېږي. نو دا یهودي وته یې نه خرڅوم، دا خو ډېرې پیسې کوي مالا، وایي ښه داسې کار وکړه که نه نیمره باندې را خرڅ دا کم عقل اوس که نه د دنیا په سطح کم عقلتوب یې وګوره. وایي نیم به در باندې خرڅ کړم، ده خو دا اوبه خرڅولي نو کم عقلتوب یې دا دی چې مکملې غټ قیمت ته وانغشتو، نیم قیمت ته واغشتو. اب ډېر شی و په هغه وخت کې، خو حضرت عثمان رضی الله عنه زیاتې ورکول. نو چې نیمې ته واغشتو ورته ویې هلکه یو ورځ به اوبه نه خرڅې ښه، او چې څوک راتلو څونه وړي زما کویې دی ته به نمک ونه کې، او په بل ورځ ته خرڅوه ستا کویې دی نیم کویې خرڅ وکړه. نو مسلمانان او عام خلک به راتلل، بس مفت ورځ باندې به اوبه وړئ، په بل ورځ به خرڅېولو، هغه بیا خو نه خرڅېدي ګر خلکو به خپل لوښي ډک نو بیا خو نه خرڅېدي.
نو بیا په خپل راغوي دا نیم دا بلې سم در باندې خرڅو نو په لګو پیسو دې بیا هغه واغشت او ټول کوی مسلمانانو د پاره وقف کو بیری روما اوسم شته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم جمعه او مسجد نبوي شریف دا غي سره جوخ یو کور د مسجد تنګو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د جمعه د دې توصیف وکړ حضرت عثمان ابن عفان ورغه او دا خلکو نه هغه کور او هغه رقبه په پیسو باندې واشته او مسجد نبوي سره شامل کړ جنگ تبوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جهادونو کې سخترین جنگو یو خو دشمن ډیر زیات مالدارو او ګرمیم ډیر زیات وا راي سره سره فاصله سفرم ډیر لري د مدینه منوره نه او بلدا چې د کجورو د پخېدو موسم ورځ وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خفاو لکه چې فاصله ډیره وا سورلیم نبی او د خوراک تنظیمم کمزور د صحابه کرام عثمان رضی الله عنه راغی او ډیر زیات اوخانه د کجورو او د نورو خوراکي شیانو نه بار کړي اراوړل او پیغمبر د خدای ته عرض وکړ چې دا مې د الله په لار کې د غزوه تبوک چانده کې جمع او ډیر زیاتی پیسې راوړلې چې د هغه په لمن کې نه زیری سو پیری دا شو کړلې او د نبی اسلام مخ کې واړولې وجداهم د غزوه تبوک په چانده کې تاسو قبول کړئ پیغمبر علیہ السلام لاسونه مبارک اوچت کړل دعا وکړه چې یا الله زه حضرت عثمان ابن عفان ناراضیم ته راضی شه یا الله زه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ناراضیم ته راضی درې دلیو او بیا صحابه کرام تو فرمایل چې تاسو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته دعا کړئ یو ځل مدینه منوره کې قحط راغلو ډیره سخته او لګه په خلکو باندې تیرېدل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمانانو ته فرمایل چې ما خامه پوری به ان شاء الله الله پاک تاسو باندې دا سخت ختمه کی او راحت براوي تسلی ورکوله ما خام ته نږدې زر او خان د غلینا بارشوي مکمل ډک مدینه منوره ته داخل شو دا د حضرت عثمان رضی الله عنه ذاتیو او ډیر زیات تکلیفو د غلی د مدینه منوره مشهور تاجران سوداگر ارالل حضرت عثمان رضی الله عنه سره خبره کوي چې دغه دا غلوالو بیا به موږ په خلکو باندې په ګټه خرڅو حضرت عثمان رضی الله عنه وسره خبرې کولې وای تاسو به مالا سونه ګټه راکوي هغه وتوی چې په لسته اغشتي په 12 پیدا نه وای وینا دا هولګه دي نه ما ته ډېر ملوي خبر کېږي تر دې چې هغه وته داسې وي چې په لسته اغشتي مونږ به نه په 15 سوال حضرت عثمان رضی الله عنه وتو فرمایل چې ما ته د دینم زیاته نفع را کولې شي او راته ملاوي نو دا مدینی منوری تاجران و توجی دا سوک تی دا سوک سوداگر دے چې د دین زیاته ګټه تاسو درکې د مدینی منوری تجارت خو زمون په
قبضه کړي. حضرت عثمان رضی الله عنه وته او فرمایل چې دا زه یو داسې ذات سره سودا کوم چې 1 روپیا پسې به 10 راکړي او د دین زیاتې به راکړي. تاسو ټول ګواه شئ چې دا 1000 واړه اوښان د دې دا غلا ما د مدینه منورې فقراو باندې د الله په نوم باندې تقسیم کړل. ویګنه دا الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل ناشته په یو باغ کې سخته ګرمي ده، خپې مبارکي داسې په یو تالاب کې ښکته کړي او څوکیدار ولاړ دی د باغ په سر کې. دې کې رامنډه کوي د الله پیغمبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه راځي اجازت غواړي را پرېږدم وی راځي. خپې مبارک یې ښکاره کړي دي په تونانو پورې داسې او اوبو کې ایښي ګرمي وه. په داسې حال کې پیغمبر علیه السلام ناست دی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه کېناست. بیا دا څوکیدار رامنډه کی وی د الله پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دروازه کې ولاړ دی، اجازت غواړي را پرېږدم وی را پرېږده. پیغمبر علیه السلام په هماغه کیفیت ناست دی، حضرت عمر فاروق تشریف راوړي، څوکیدار بیا ولاړ دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه راغی. دا نوم یې زده کوي ښه، دروغ مه وایه، غلط نومونه مه لئ. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې راغی دروازه کې ودرېد، څوکیدار رامنډه کوي د الله پیغمبر حضرت عثمان رضی الله عنه اجازت غواړي را پرېږدم وی را پرېږده. خو د هغه راتګ نه مخکې نبي علیه السلام سیده شو، لنګ مبارک یې ښکته کو، خپې مبارک یې پټې کړې او کېناست. دا صحابه کرام دې تپوس کوي چې تاسو ولې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راتلو په مغه کیفیت کې ناس وای، کیفیت مو نه بدلو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راتلو تاسو په مغه کیفیت ناس وای، کیفیت هم نه بدلو. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه راتلو سره تاسو خپې مبارکي چې کوم ښکارا وی هغه پټې کړې او سم کې نشته. دا ولی پیغمبر پاک وته فرمایل زبر داسې سړی نه ولی حیا نکوم د شان چې د اسمان فرشتي هم حیا کوي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه نه فرشتي شرمېد. په جاهلیت کې چې چا شراب نه اسکري د اسلام نه مخکې زنا یې نه کړي، د اسلام رول نه روح کې د هغه زندگی مخکې زندگی د انسانیت زندگی وه. اچھی بیا ایمان راوړي مسلمانېږي د هدایت او د ایمان رڼا ورسره ملګري کېږي، نو بیا خو د آخرت او د اعمالو صالحو یو لوی اهتمام و د حضرت عثمان. د شپې اکثره حساب هغه په تهجدو کې تېروله، ځان له به یو ختم د قرآن کول، هره شپه 4 قرآن شریفونه هغه پدې کې ضعیف کړي پرې کثرت تلاوت کې. نن تاسو خیال وکړئ سار نه تر دې وخته پورې د جمعې مبارک ورځ ده چا د قرآن تلاوت کړو، په لکونو خلک به په هغې کې به ته د سوونو په مقدار سیپاره ویونکي پیدا نه کې، قرآن نه دومره لرې دي. او صد افسوس بیا دا چې ځان له داسې مشرم غواړي د داسې کس پسې رواني چې هغه نه قرآن ویلی دی او نه قرآن وایي او نه په ښځه وایي او نه په لور وایي او نه په زوی وایي او نه په ژوند کې شته، په خپل هم قرآن نه لري او داسې لیډر پسې مزه چې هغه نه قرآن پېژني او نه دین پېژني. داسې سړي پسې ځه چې هغه شرابو کې شپې تېروي، زناکاري، د یهود او د نصاراو د 2 پیسو مزدوري. نو ستا نظریه ځکه کمزوري ده چې ته د شرابو د حرمت باره کې کلک نه یې. که تا شرابو ته حرام وي نو ته به د یو شرابي شاته نه ودرېدې، که تا ته زنا حرام ښکارېده نو ستا سټیم نه او طاقت به د یو زناکار دپاره نه استعمالېده. که تا کې د صحابو عزت وی نو ته به د صحابو دشمن شاته نه ودرېدې. کیسه دا ده
چې موږ تاسو د اسلام نه خپل یو کار جوړ کړی دی موږ تاسو په خپل مزو کې چې ته اسلام وایو او مسلمانی دا او چې قران او سنت او حقیقت د اسلام سوي انا ډیر لري موږ تاسو ډیر خلک عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بهادر نډر او جلیل القدر صحابی چې میدان کارزار کې د جهاد فی سبیل الله په هر میدان کې د پیغمبر علیه السلام شان بشان ولاړ او مالی جانی د اسلام د پاره په هر موقع باندې هغه خپل خدمتونه وړاندې کړي او د سینه حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل چاوي چې د الله د پیغمبر په کور کې ولګا سلور ورځې نبی علیہ السلام مبارک سنو خړلی او د پیغمبر علیہ السلام معزز یو درنی او مبارک کورنۍ لګي تیرې کړې وي اډیر خفه شو نو ډېرې یو سو بوجي غنم کجوري او نور څه خوراکونه هغه را تیار کو یو چیلې حلال کو او زری پیغمبر علیہ السلام کرولې کو په هغه وخت کې 300 روپۍ دیولې غلي او تاسو چې دا تیاروي په دې ډېر وخت لګي زه تیار خوراک در لګم نو سو ډېر روټۍ او سرکړې غوخه د پیغمبر علیہ السلام مبارک کور ته حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ولېګل پیغمبر علیہ السلام په دغه موقع بیا هغه دعا وکړه کوم دعا چې د غزوه تبوک په موقع باندې حضرت عثمان ابن عفان ته کړه الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو کې د صحابه ادب احترام پیدا کړي الله پاک دې موږ تاسو کې د صحابه کرامو مینه پیدا کړي د صحابه مینه د اسلام مینه ده د مذهب مینه ده د دین مینه ده د صحابه به دینی به ادبی د صحابه ګستاخی ده گمراهی ده بی دینی ده الله دې هر گمراهی بی دینه موږ تاسو ټول مسلمانان محفوظ ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين